د روان لمریز کال له پیل راهیسې 9 میاشتې تېرې شوې دي او په بغلان ولایت کې د 1529 ترافیکي پیښو په پایله کې نږدې 800 کسان ټپیان او وژل شوي دي. د ولایت د ترافیکو ریاست د شمیرو له مخې په دې پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 115 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 640 نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې ډېری دا پیښې د سالنګ په لویه لار کې رامنځته شوي. د بغلان د ترافیکو مدیر د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکو قوانینو نه مراعات کول د دې پیښو اصلي لاملونه وبلل او ویل چې د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د موټر چلوونکو لپاره تعلیمي او پوهاوي پروګرامونه پیل شوي دي. متاسفانه په دغه درې ورځو کې تعداد 1519 حادثې لرو چې متاسفانه 115 نفر شهیدان دي او په تعداد 625 نفر نور زخمیان لرو. موږ خپل سیاحت تلاش کوو چې دوی باید هغه موټروانان چې د خلاف د اصولو ډریوري کوي هغوی باید دې کې تنبیه شي. دوی باید خپل سیاحت تلاش سره دغه درسونه او کوم مقررات د ډریوري چې دي هغه دوی یاد کړي او په همغه مسیر باندې حرکت وکړي. له بل خوا یو شمېر موټر چلوونکو هم دا موضوع تایید کړه او له ټولو یې وغوښتل چې د ترافیکي قوانینو په کلکه رعایت وکړي او ټینګار یې وکړ چې په موټر چلولو کې احتیاط او نظم کولی شي ژوند وژغوري. پیام به تمام جوانان و موتروانای همی است که بیان درس بخوانند، قانونی لیسانس بگیرند و موتروانی قانونی کنند. علائم موتروانی را در جاده بفهمند که چه رقم است و چه رقم موتروانی کنند. وقتی که درس بخوانی از کل قانونش میفهمی که یعنی به این خاطر است با حادثات بسیار کاهش پیدا میکنه. باید ما همین لیسنس ضرور است یا نه؟ لیسنس چرا ضرور است؟ از خاطر که اینجا برادرها و وطندارای ما کم ذره از ترافیک و از اینا بلد نیستن. فترافیک ضروری است برای ما. سرکامون که مشکلات داره. فسرکا خیلی وقت چی دستی ای اصلاحات کار داشته باشه و اضافتا الى علائم سرکی که داریم اینجا از 60 متر کم است چی نداره، اینمی راهنمایی نیست د سرک. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان ولایت د هیواد یو له مهمو ترانزیتي ولایتونو بلل کیږي چې د 9 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د پلازمینې سره په نښلولو کې مهم رول لوبوي.